बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قدرمندو کتونکو او زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تل په څیر د نن ورځې درس مو رسېدلی د کسر موضوع اړوند په دې باندې به انشاءالله کار کوو. لومړی کسر پیژنو، بیا د کسر ډولونه، ورپسې د کسرونو مقایسه کول، البته د عام کسرونو، او ورپسې د کسر اړوند عملي، البته څلورګونې عملي، یعنې جمع، منفي، ضرب او تقسیم. لومړی راځو کسر پیژنو چې کسر څه ته وایي. کسر عربي لفظ دی، په لغت کې ماتولو ته وایي، او د حساب په اصطلاح کې یو عدد په څو مساوي برخو ویشل او له هغه څخه د یو یا څو برخو اخیستلو ته کسر وایي. مثلا من یو جسم یا یو شی له ځان سره لرو، هغه په څلورو برخو باندې ویشو او د دې څخه اخلو یوه برخه، دې ته چې وایي کسر وایي. یا مثلا موږ یو ازموینه اخلو له زده کوونکو څخه، زموږ ټولې نمرې دي سل، یو زده کوونکی له موږ څخه اخلي 15 نمرې، نو د 15 پر سل دا پخپله چې دی یو کسر دی. یا همدې ته ورته نور مثالونه هم. تل لپاره یاد ولرئ چې پاس کوم عدد لیکل کېږي دې ته صورت وایي، او لاندې چې کوم عدد لیکل کېږي دې ته مخرج وایي، او دغه خط ته کسري خط وایي. کسري خط. نو دا د کسر اړوند تعریف او اساسي مهمې خبرې. اوس راځو د کسر ډولونو ته. کسر عموما په دوه ډوله دی چې عبارت دی له عام کسر او اشار کسر څخه. عام کسر لومړی پیژنو، او د دې اړوند هغه کومې اړینې او مهمې خبرې چې دی هغه کوو، بیا به انشاءالله اشار کسر ته ورځو. عام کسر هغه کسر ته ویل کېږي چې لرونکی د نسبتي شکل وي، یعنې یا په بل عبارت چې د دوو طبیعي عددونو له نسبت څخه په لاس راغلی وي. دغه مثالونه چې کوم موږ ولیکل پاس د کسر دپاره، دا پخپله د عام کسر هم بېلګه کېدلی شي. او همدارنګه عام کسر هم په دوه ډوله دی چې عبارت دی له واقعي او غیر واقعي کسر څخه. لومړی راځو واقعي کسر پیژنو چې کوم کسر ته وایي. واقعي کسر هغه عام کسر ته ویل کېږي چې صورت یې کوچنی وي له مخرج څخه. لکه که موږ یو کسر ولیکو چې 3 پر 15، 9 پر 11، 15 پر 9 او همدې ته ورته نور. که دلته موږ وګورو په هر ځای کې صورت کوچنی ده له مخرج څخه، په هر یو کسر کې صورت کوچنی ده له مخرج څخه. دغه ډول کسر ته کوم کسر وایي؟ واقعي. ورپسې دویم ډول د عام کسرونو هغه غیر واقعي کسر دی. غیر واقعي کسر هغه کسر ته ویل کېږي چې صورت یې لوی وي له مخرج څخه. لکه موږ کولی کړو 9 پر 4، 20 پر 11، 115 پر 94 او همدې ته ورته نور. یعنې که چېرته هم د یو کسر صورت لوی و له مخرج څخه، نو دغه ډول کسر ته کوم کسر وایي؟ غیر واقعي کسر وایي. ورپسې موضوع عملي دی، هغه به انشاءالله په بله ویډیو کې لولو، تر څو د ویډیو حجم راڅخه زیات نشي او تاسو ته قدر خاصه کول نشي. تر بل درس پورې مو په پاک او بخښونکي رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد، بریالي او سوکالي اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.